السلام علیکم. کیدای شي تاسو هم د داسې یو حالت سره مخ شوي یاستئ. ځینې وخت سړی ناهیلی شي، پر خپلو هیلو باور هم لري، لټونې هم کوي، خو داسې فکر کوي چې کیدای شي ورته ونه رسیږي. په اصل کې ستاسو هر یو ګام مهم او د ارزښت وړ دی. تاسو باید د هغه ډبرې ماتونکي په څیر واوسئ چې هغه هره ورځ ډبرې ماتوي، خو ځینې وخت بیا په یوه ډیره ساده ګزار د هغه ډبره ماتیږي او د هغې ډبرې څخه یو ښکلی الماس راښکاره کیږي. آیا غواړئ چې خوښ او یو ښکلی ژوند ولرئ؟ نن تاسو سره داسې 3 درسونه یا لارې شریکوم چې د هغوی په عملي کولو سره تاسو کولی شئ چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړئ او یو ښکلی او خوښ ژوند ولرئ. اول، د خلکو منفي خبرو ته غوږ مه ږدئ. دا مهمه نه ده چې خلک ستاسو په اړه څه وایي. موږ خپل زیاته برخه انرژي د خلکو په افکارو او د هغوی په نظریو باندې مصرفوو، ځکه چې غواړو چې خلک دې موږ سره مینه وکړي. ځان ته احترام وکړئ او تل په خپلو ارزښتونو سره ژوند وکړئ. که تل معتبر او د خپل کار په لټه کې اوسئ او خپلې هیلې تعقیب کړئ، نو ولې باید دې ته په اندېښنه کې شئ چې نور خلک ستا په اړه څه فکر، احساس او خبرې لري؟ بریالیتوب داسې کومه سیالي نه ده چې څوک ډېر مشهور دی. بس د هرې ورځې په پای کې مهمه دا ده چې ته وارزوې چې آیا صادق اوسېدلی او که نه. دوهم، داسې ملګري ولرئ چې تاسې په خوځښت راولي. د دې نظریې معنا دا دی چې ستاسو شاوخوا د کومو کسانو لخوا احاطه شوی دی، هغه کسان تا له هغه پولو او سرحدونو څخه وباسي چې ته په هغه کې په یو خوږ خوب باندې ویده یې. ولې باید ستا په ژوند کې داسې ملګري هم وي چې په ډیر معمولي او عادي حد کې ژوند کوي؟ ولې باید ستا د کار په ساحه کې داسې کسان موجود وي چې غواړي تل لپاره د ژوند په منځنۍ سطحه کې پاتې شي؟ موږ په رښتیني ډول د هغه کسانو په څیر کیږو چې قهوه ورسره څکو. موږ د هغه کسانو په څیر کیږو چې ورسره ناسته ولاړه کوو. یو پیاوړی فکر دا هم دی چې موږ د هغه 5 کسانو په څیر کیږو چې موږ خپل ډیر وخت د هغوی سره تیروو. خپل شخصي او حرفوي ژوند ته داسې کسان راوبولئ چې ستاسو لپاره الهام بخښونکي وي، داسې کسان چې تاسو لوړ کړي، داسې کسان چې له تاسو نه مینه‌ناک او نه هېرېدونکی شخص جوړ کړي، داسې کسان چې نړۍ ته له یوې بلې زاویې ګوري، او داسې کسان تاسو له ستونزو سره هم مخ کوي. البته دغه ستونزې د دې دپاره چې ستاسو که هغه ښه ملګری وي تاسو دې ته رابولي چې خپل هغه بد عادتونه تاسو پرېږدئ. نو د هغه بد عادتونو په لاره کې، د هغه بد عادتونو د پرېښودلو په لاره کې تاسو د ستونزو سره مخامخ کیږئ. کوي پر تاسو باندې فشار راولي او کله کله مو په غوسه کوي هم. د دوی دا کړنه ستاسو لپاره ډیره جوړونکې ده تر څو وده وکړئ، تکمیل شئ او نور د مخکې په څیر ونه اوسئ. دریم، د اړیکو نوښتګر اوسئ. تل هغه لارې ولټوه چې د ښو اړیکو د ټینګېدو سبب کیږي. له خپلو ملګرو سره، له هغه کسانو سره چې مینه ورسره لري، له هغه چا سره چې ژوند ورسره کوي. دا هر څه د ژوند په نوم یادیږي. په دې سره نه یوازې د خپل کسب له پرمختګ سره مرسته کوي، بلکې په یو خوښ او نیکمرغه انسان بدلیږي. دغه 3 درسونه مې تاسو ته د رابین شرما د کتاب فوق العاده اوسئ د دغه کتاب څخه تاسو ته وکړل. هیلهمن یم چې دغه ویډیو خوښ شوې، که مو خوښ شوې وي نو خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېره مننه د تاسو څخه.